کیم هیوک چول په دار زړونه روهي یونی 12 د غبرګولي د سويلي کوريا یو شمېر رسنیو 2 ورځې وړاندې داسې خبرونه خپاره کړل چې ګواکي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په امر د دغه هېواد 2 لوړپوړي کسان اعدام شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې په اعدام شوي کسانو کې د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د ناستې ترتيب کوونکی کیم هیوک چول او یو بل د بهرنيو چارو وزارت لوړپوړي چارواکی شامل وو. د دغه خبر وروسته د امريکا متحدو ایالاتو حکومت په دې اړه غبرګون ښود. بهرنيو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې حکومت یې په دې اړه پلټنې کوي چې آیا په رښتیا هم د شمالي کوریا حکومت 2 لوړپوړي چارواکي اعدام کړي او که نه. ویل کېږي چې کیم هیوک چول په تیر مارچ میاشت کې اعدام شوی. په د تور وچ د امریکا لخوا ټاکل شوی و امریکا ته جاسوسي کوله. له خپل هېواد او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د شمالي کوریا حکومت د خپلو 2 لوړپوړو کسانو د اعدام په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم رسمي سرچینو دغه پیښه تایید کړې ده. خو د سویلي کوریا رسنیو 2 ورځې وړاندې خبر ورکړی و چې یاد کسان په تیر مارچ میاشت کې اعدام شوي وو. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم شمالي کوریا خپل ځینې لوړپوړي کسان د خیانت، جاسوسۍ، فساد او سرغړونې په تور اعدام کړي وو.